عرض میں دا کو چھے صحابہ کرام اڑیر زیاد پدی باب کی تیزو مینو دا اللہ پا پیغمبر باندے او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا ارشاداتو باندے او عادت داو چھے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت چرتا نکونے دا خوخو مستد احمد و تبرانی کی یو روایت رازی ربیع ابن کعب دا یو صحابی دے دو وعدہ نو کرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے یوزل تپوسو کو دا اللہ دے پیغمبر خدمت پہ کو بس پدی خوشحالو نبی علیہ السلام ورطا یوزل فرمائل اے ربیعہ وعدہ نکی نبدو تفورنوی اے دا اللہ پیغمبر نکوم وعدو زکا چه دی وعده سره بستا د مجلس نه محروم شما د دنیا غمونه به مې په سر باندې شي بس نه کوم واده چې کم شي زما او ستا په محبت کې راکاوټ جوړېږي هغې له توجه نه ورکوم چې دا موقع تېره شو نو دی لګړه کې خفه شو چې رسول الله وایي چې واده نه کوې نو ما له داسې ویل پکار و چې بلکل کوم خو وس مې نشته خوړه کې دا وټاکله چې که رسول الله علیه السلام بیا تپوس وکړو نو زه به ورته وایم چې دا الله پیغمبره ستاسو څنګه خوښه ده یا به ورته وایم چې دا الله پیغمبره واده کوم خو پیسې نشته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر هوښیار سړی او د خپلو ملګرو په طبیعتونو به پوهېدو بیا به هم دی هغسې لګیا او خدمت به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کو بیا ترې رسول الله یو ځل تپوس وکړو ای ربیعه واده نه کې ناغت اے دا اللہ پیغمبر کوما ولی نکوما زوان سڑے اما ٹک ٹاک اما کو پیسی را سر نشتا غریب اما رسول اللہ علیہ السلام و تو فرمائل چھ بیا و تیوی چھ بیا دا چھ مال خصوق رشتہ نرا کی چیزا غریب ام نبی علیہ السلام دا انصار و صحابہ یو کور تولے گو ورتیوی وی زمان نم والا چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را لے گلے ما اغیبتا سر رشتو کی دا صحابی لاړو وره وټکاو د جینې پلان راووت ورته وی څنګه راغلی وی پلان کې جینې نوم راته محمد رسول الله اغوستی ده او دی ویلي چې هغې ته ور وټکوه ورته ووایه چې هغه جینې دې ټاله درکړي ګوره داسې رشتې په دې طریقه اسانېږي په خپله به یې رسول الله ته راغی او سړي به ورته ووایي چې زما لور پیغله شوې ده او که ملګرو کې داسې څوک یې او چا د نکاح څه ووي نو زما لور ورته یاده کا دا به فخر ګڼلی کېدو نن سبا دا څیزونه ټول خیب ګڼلی شي بلکې ځینې خلک چې هغې که د رشتې تپوس وکړي بدې ګڼي وایي د مونږ سپک وګڼلو دی غریب سړي ته ګوره دی بې خاندانه او بې حیثیته سړي ته ګوره او زما د لور تپوس ته ګوره د سپک ګڼي نه هغې ورته دا مونه وي چې څوک یې د کوم ځای کاروبار دی څه دی ایم ای کړی دا که نه څه جاب ماب میلاو شوی دی که نه د بزنس څه پوزیشن دی خپله ځمکه را که د بل کور کې اوسې نه دې ته وکتل چې دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را لېږلی دی ورته وایي صحیح ده ما هغه لور تاله درکړه او دی ډېر خوشحاله شو ډېر زیات خوشحاله شو په لار را روان دی او خپت په دې دی چې دا اوس غټ بوج په سر راغی او مهر به ورکول غواړي په دې خفه دی او خوشحاله په دې دی چې بس ښځه میلاو شوه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله راغی چې هغې خو رشته راکړه او ګوره د هغې د الله د پیغمبر سره دوره مینه وه ګواه یې هم طلب نه کو چې څوک ګواه دی چې دا ته رسول الله ویلي دي بس پوه شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وویل د دې مهر دا پروګرام به م الله حل کي رسول الله علیہ الصلوۃ والسلام هغه چې کوم دی نو ولیږو برید ابن الحصیب ته چې ورشه او هغه به تاله د مهر پروګرام وکړي هغه ورله سونه ورکړه رسول الله ته راوړه چې دا یې راکړه هغې چې دا خو ډېر شی دی دا ستا د مهر دپاره کافي دی لاړو غسخر ته یې ووایي چې دا مهر دی بس هغه وایي چې دا کافي دی انشاءالله دی کې خیر دی چې مهر یې وشو بیا خفه را روان دی خوشحاله په دې دی چې ښځه م میلاو شو مهر هم وشو خو خفه په دې باندې دی چې دا خو اوس چاله روټۍ هم ورکول غواړي واده کې هم خامخا خلک وایي واده آسان دی خو ټک ټوکي ګران دی که نه اوس یې هغه ټک ټوک نمبر دی بیا چراغ نبی علیہ السلام ته وی زه خو بیا خفه یم وایي بیا څه چل دی اوس به روټۍ ورکول نه غواړي وي الله به خیر کړي بیا هغه برید ابن الحصیب ته ولېږو چې لاړ شي او دله چانده وکړي هغې پیسې را جمع کړې او ګډې واغسته ګډ
نو بس یو ګډ خو چې حلال کې دا خو ولیمه ده که نه. دا هم خلکو یو لوی ناسور جوړ کړی چې په ولیمه دې ته وایي چې ټول کلي له به روټۍ کې یا به پکې میخ حلال. نه، ولیمه دې ته وایي د خاندان مشران را جمع کو، یو چیلې حلال کا یا ساده طعام تیار کا، کجوري راواله، بس چای مې اوس کو، دغه ولیمه ده. دا چروره دا به کارډونه تقسیمیږي او دا به د ټول خاندانو د کلو د علاقو یاران دوستان راځي. بس دا چې د خوښتي کوی دغسې انتظار به کوې. نو ودونه خلکو ګران کړي دي. نو بیا چې ګډ ورسره دی را روان دی نو ډېر زیات خوشحال هم دی او خفه هم دی. خوشحاله په دې دی چې ګډ یې را روان کړی دی، ښځه میلاو شوه، مهر وشو، ګډ هم ورسره دی. خو ګډ خو سړی روټۍ سره خوري، روټۍ به څه کېږي. نبی علیہ السلام له چې راغی هغه ورته دا روټۍ دی په ماش وایي څنګه؟ وایي اشاره د تنها ته یې ولېږو چې کور کې څه اوړه تیار دي هغه راولېږه. هغه یې راوړو نو اوړه ورسره یو لاس کې ګډ بل لاس کې روان دی. سخر ته یې ووایي چې دا حساب کتاب مې برابر کړو. نو هغه ورته وایي دا ګډ ته څه به حقه ده، روټۍ به مونږ پخه کړو، یو ځای به یې وخورو. بس هغه خاندان راجمع شو، روټۍ یې وخوړه او د دې صحابي واده وشو. دا څنګه وشو؟ دا د رسول الله په اطاعت کې وشو چې رسول الله ته تاسو کو چې واده دې کړی دی او کنه. رسول الله په دې خوشاله دی چې دا ته نه چې او یې کړو نو واده نو، خو چې به نه مې کړی اصله مې غواړي د رسول الله ها سره حامل وکړو. الله سبحانه وتعالی ورته خزم ورکړه، د ولیمې تنظیم مو شو، د مہر تنظیم مو شو. دا دلیل دی چې څوک د پیغمبر علیه السلام تابعداري کوي دا هغه ها سره حامل وي، دا هغه د سوال او دا هغه د طبیعت موافقت کی الله تعالی هغه ته ودونه مسانی، الله هغه ته مشکلات مسانی. نو عرض مې دا کول چې دا صحابه کرامو ډیر محبت او حرص په دې خبره باندې کو چې مونږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړو. دومره تابعدار دي دا صحابه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې حیران بشي. په ابو داود په خپل سنن کې یو روایت راوړل دی، باب تړل دی، باب الصلاة فی النعل، 605 نمبر روایت دی. او د ابو سعید خدری صاحب نه روایت دی، هغه وایي چې مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په مانځه کې ولاړو، نبی علیہ السلام هم پیزار اچولی دی مانځه کې، مونږ هم پیزار اچولی دی. او یو رکعت به رسول الله وکړو، اذ خلع نعلیه، فوراً رسول الله پیزار په مانځه کې وباسو او خپل ګس طرف ته کېښودو. صحابه وایي چې څنګه مونږ رسول الله ولیدو چې پیزار یې وباسو، نو مونږ سره چا خبرې نه دي کړې، نه مو د رسول الله نه تپوس کړی دی. فوراً مونږ هم خپل پیزار وباسو او کېمښودو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې سلام جر باسه نو صحابه خپل پیزار شو. نبی علیہ السلام مته فرمایل تاسو دا په مانځه کې پیزار ولې وباسو؟ هغې ورته وایي رأیناک یا رسول الله القیتنا علیک، مونږ ته ولیدې چې تا پیزار وباسو، فالقینا نعالنا، بس مونږ هم فوراً ستا په تابعدارۍ کې خپل پیزار وباسو. دومره د الله د پیغمبر تابعدار چې په خوله خبرې نشته، خو چې رسول الله پیزار وباسي نو صحابه یې هم وباسي. نبی علیہ السلام ته فرمایي دا خو جبریل راغی او ما ته وویل چې ستا د پیزار سره خوا کې ګندګي ده، نو دا ګندګۍ د وجې دا پیزار وباسه او خپل مونځ پوره کا. نو وایي ما خو د ګندګۍ د وجې وباسو. هغې وایي ای د الله پیغمبره مونږ ته د ګندګۍ پته نه وه، ته چې څه کوې مونږ یې کوو، بس مونږ خو ستا تابعدار یو چې تا پیزار اچولی و مونږ هم اچولی دی. ای د الله پیغمبره چې تا پیزار وباسو مونږ هم پیزار وباسو. دا وا اتباع د صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. مونږ خو دومره کم عقل شوي یو، زمونږ دا خلک چې جنازه کوي که نه نو وي پیزار وباسئ او نیت تړئ. دا دواړه خبرې د حدیث خلاف دي. ښه، پیزار وباسئ او نیت تړئ. د نیت اعلان اډو په ژبه باندې شته دی نه، چرته الله او د الله رسول او صحابه او سلفو ټولو جنازې کړي دي. چرته د یو کتاب په حاشیه چته په یو کمزوري سند باندې به ونه ښیي چې یو صحابي او تابعي اعلان کړي چې نیت تړئ. نیت خو په زړه کې نیت دی که نه، ته جنازې له راغلی او د جنازې په نیت راغلی، بس د جنازې بل نیت نه چې را تا کم 6 کیلومتره نیت تړلی دی. نیت مو وکړو دړه د خلاص او امام کعبې ته مخ دی او شا ده او څه تکبیره تش دي او څه ډک دي. دا خبرې په قرآن او په حدیث کې بالکل نشته. او بیا وایي پیزار وباسئ، علن کې پیزار باندې چې ښکاره ګندګي نه راځي په نظر، ښکاره نجاست، نو پیزار استل نه مونځ ته ضروري دي او نه جنازې ته ضروري دي.
او کده ته وایې چې یاره د پیزار کې څه ناڅه ګندګي نو د جنازګاه په ځمکه کې هم ګندګي ده بیا هلته هم ګډې او بیزې او خره او غوان ګرځي په جنازګاه کې نو بیا خو په هغه ځمکه باندې هم نه کېږي